چې الله تعالی او رسول الله دته تر ټول مما سوانه محبوب شي. دوم دا چې نور انسانانو سره چې د چا سره محبت کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي. دریم دا چې د کفر نه دومره بد کیږي لکه انسان چې اور ته ورغورځول کیږي د اور نه بد کیږي چې د کفر نه دومره بد راشي. دا شیان چې په چا کې موجود شونه دغه انسان به حلاوت ایمان درک. ثلاث خصال ثلاث خصال د دې لپاره چې دا مبتدا ده او نکره محض مبتدا نه واقع کیږي نو د تخصیص لپاره یا موصوف سره مقدر کې یا مضاف الیه مقدر کا. خو لکن دا خبره چې نکره مبتدا نه واقع کیږي دا قاعده کلیه نه ده، دا قاعده اکثریه ده. په اکثر اوقاتو کې نکره چې مبتدا شي محکوم علیه شي نو په مجهول باندې حکم مفید لپاره دی پایدې نه ګرځي، ځکه تعریف شرط ده. قدسی وي چې کوم ځای کې داسې نکره وي چې حکم په هغه باندې وشي مفید لپاره دی پایدې ګرځي به ابتدایت صحیح ده. لکه په باب د حج کې د هغه جنایاتو په متعلق کې چې کوم شی د حرام څو قتل کې نو الته به سزا ورکوي. بیا د ملخ په باب کې د حضرت عمر صاحب نه چې پیتنه وشوه که یو ملخ چا قتل کو دی ورته جواب کې تمرة خیر من جرادة. مطلوب واضح شو، در یو خاص مشخص خورما پورې د حکم تړلی ده. خو دغه حکم ثابت چې خورما بهتره ده تر ملخ نه، یعنې یوه خورما صدقه که بس د ملخ کفایت پې کېږي. داسې چې چیرې مفید لپاره د پیدې وي بیا ابتدایت صحیح کېږي. نو درې عادتونه دي، خویونه دي چې په چا کې پیدا شو دغه انسان به حلاوت ایمان محسوس کی. د حلاوت نه کوم حلاوت مراد ده؟ حلاوت معنوي که حلاوت حسی ظاهری؟ عام علما خدا وی چې د حلاوت نه حلاوت معنوي مراد ده. حلاوت معنوي څه معنا؟ پرون چې موږ تاسو دغه محبت عقلی کوم تشریح کړه دا چې یو انسان د عباداتو د پایدې تصور وکي چې په دغه باندې الله تعالی راضي کیږي، په دغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي کیږي، په دغه باندې ما ته خدای پاک جنت راکړي، نو دغه د عباداتو مشقت برداشت کول ورته اسانه شي. دی حلاوت دا معنی خري چې هغه ډیره ګټه د یو شي نه سړی خبر شي بیا دغه د کم ستړی پروا بیا نه لري. هغه شی په فکر کې وي دغه ستړی بیا ورکیږي. دا چې موږ تاسو وینو چې دغه خلک روپۍ اخلي د سهار نه تر ماښامه پورې لګیا دغه ستړی ورته هیڅ شی هم نه لیدل کېږي. ځکه یو شی دی چې مطلوب ده چې په هغه کې کوم حلاوت ورته هغه حلاوت په دې باندې باعث ده چې دا بدن کې ستړی کېږي ټوله ورځ په ستړي باندې تېرېږي. نو څوک چې لږ تقوادار او دیندار انسان وي د آخرت فکر ورسره وي هغه هم د عباداتو کې چې کوم مشقت او درندوالی ده هغه په اسانه باندې برداشت کوي، ځکه هغه عاقبت محموده ته ګوري چې دغه دپاره ښه نیکه ثمره ده بیا په قیامت کې. حضرت رشید احمد گنگوهی صاحب خپل پیر حاجي امداد الله مکی صاحب ته لیکي چې د تصوف په برکات د بیعت په نتیجه کې ما ته خدای پاک اوس درې انعامه نصیب کړه. یو مدح او ذم، دا اوس دواړه په ما فرق نه کوي. که څوک مې صفت کوي په ما کې لویی نه پیدا کېږي او که څوک مې سپکاوی کوي په ما کې غضب و غصه چې ولې په ما پسې ته داسې خبرې کوي دا شی نه پیدا کېږي. مدح او ذم راته برابر دي. دوم په نفع او په ضرر کې د ما اوس مخلوق ته پام نه کېږي چې مخکې ما درته ویلي وه موږ ته یوه چاپېړه په کنکونې چا راکړې تر سپینې ګیرې نه یېروو، که یو 5 روپۍ چا راکړي هغه هم تر سپینې ګیرې نه یېروو، ځکه د تاوان ضرر نسبت هم انسان ته کوو چې ده ما سره داسې وکړه او د ګټې هم ده ما سره داسې وکړه. په نفع او په ضرر کې د ما مخلوق طرف ته اوس التجا او پام نشته، خالق ته. په اصل کې خو خیر و شر موږ ایمان کې مؤمن به امور کې ویل والقدر خیره و شره من الله تعالی.
دا ټول د الله تعالی د طرف نه دي. دریم ما ته په دغه برکت تصوف باندې اوس امور شرعیه طبعیه وګرځېده. دا چې سړی وږی په مړی نه ستړی کېږي، سړی تږی وي د اوبو په چښلو نه ستړی کېږي بلکې خوند په اخلي. اوس امور شرعیه ما ته داسې طبعیه ګرځېدلې دي، خوند راکوي، درندوالی او تکلیف لاړ، هغه د بینه لاړ، ختم شو. خو حافظ ابن ابي جمروي چې نه د حلاوت نه حلاوت حسي مراد ده، ظاهري خوږوالی. ولې د حلاوت لفظ لغتن په د خوږوالي کې استعمالیږي، هغه معنوي مشقت برداشتولو کې نه استعمالیږي. او مجاز باندې اطلاق چیرې کېږي د ضرورت په بنیاد باندې کېږي. په ظاهر یې پرېږده څه تاوان ده، خو دا چې څوک باطن صفا شي، خدای متعال څه حقایق ورته ښکاره کړي، یغو ته بیا دغه مقام پیدا کېږي چې په عبادت کې ظاهري حلاوت او خوند ورته پیدا کېږي. لیکن دا چې دنیا کې خلق المرء یقیس علی نفسه، هر څوک په خپل ځان قیاس کوي، په خپل ځان کې دا شی نه ویني نو د نورو هم انکار کوي. نو دلته دی وی اذا لم تر الهلال فسلم لاناس راوه بالابصار. مقام د میاشتې انتظار خلکو وکړو، ما ونه لیده، خو بل څوک شاهد راغله چې ما ولیده. اوس دا زه خپل نه لیدل باید دلیل د انکار ونه ګرځوم چې ما نه دل دلی نو تام نه دل دلی، تا که نه دل دلی خو یې غلی دلی ده. مسلمان دا دروغ نه وی. دا چې حضرت سلیمان علی نبینا علیه الصلاة والسلام د مرغانو په خبرو پیدو علمنا منطق الطیر قرآن وی. تو ندیدی گاه سلیمان را پس چی دانی سخن مرغان را. تا چې اصل سلیمان علیه السلام چې ترجمان د مرغانو په خبرو پیږي خلکو ته بیانې، هغه د نه دلیدلی، نو د مرغانو په خبرو به ته څه پوه شي. ذوق انباده نه بیني به خدا ته نه چشي، خوند دغه شراب به ونه ویني، قسم د چې تر څو ونه څکې. دا وجداني او ذوقي امور دي، دا استدلالي امور نه دي. که زر د علم وګاته څوک د شاتو د عسلو په خوږوالي بیان کی، خو چې څکلې م نه وي په خوله کې خوند نه راځي، یقین مراشي خو حلاوت نه راځي، هغه خوږوالی. خو چې وڅکل شي بیا د خوږوالی سړی محسوسوي. هېڅ دلیل بیا ما ورته وایه خپله چې وڅکو په خپله ورته پیدا شو. نو دی وی چې ډیرو خلکو ته ربي کریم عین دغه حقیقت پیدا کوي. موږ خپل ملګري ما ته دغه کیسې کړي. دا عظمت الله خلیفه صاحب مخکې شپو کې چې دلته راغلی و، وایي خلیفه صاحب مبارک زیارت ته کېناستم، دا د هر ویښته نه مې لکه عسل چې بدن ته ننوځي ټول بدن مې داسې خوږ شو، دا خوږوالی د ټول بدن مې داسې محسوسوه، داسې نه چې صرف ژبه خوږه شوه، په ټول بدن مې احساس دې دغه کوه. د ذکر خوشبویي په حلقه د ذکر کې ما ته ملګري ویلي چې د دغه طرف نه ما ته داسې قسم خوشبویي شروع شوه، خو حسي خبره ده، د ده ستر پزه خلاصه ده، زموږ پزه بنده ده، نو د هغه د خوشبویي ادراک هلته نیک عمل، خوشبویي، بد عمل، بدبویي د حدیثو نه ثابت ده که نه ده ثابت. موږ د ګناهګار په څنګ کې شپه ورځ زندگی کوو، په یوه کاسه خوراک ورسره کوو، بدبویي احساس یې نه کوو، خو یوه خبر دروغ یې وکړه ملایکې یو میل لرې ترځي د بدبویي نه. دا چې چاته خدای پاک دغه حاسه خلاصه کړه، هغه اولیاء د خدای د خلکو د ګناه او د بدبویي نه دغسې په عذاب د تکلیفونه غریبانان برداشت کوي. د چا چې غوږونه خلاص شي د لرې نه خبره اوري، سترګې چې خلاصې شي د لرې نه شی ویني، چې پزه خلاصه شي د لرې نه بدبویي او نیکبویي دا محسوسوي. دا خو حواس دي که نه. نو حلاوت حسي مراد ده، حلاوت حسي خو په سترګو نه لیدی کېږي. اصل کې تصوف شی چې وګوري د رنګ خوږوالی چې سړی محسوس کوي چې دا ښایسته رنګ ده، دا په ژبه څکل کېږي، دا په غوږو در کېږي، دا په لاس در کېږي، هغه خپله لیار ده،
خپله لیار ده چې دا سترګو لیدل وکړي هغه حسن احساس کړي. د شي خوشبویي هغه په پزه معلومیږي، په ژبه او په غوږو نه معلومیږي. د خوش اوازي حسن خوږوالی په غوږ معلومیږي، په ژبه نه څکل کېږي. موږ حلاوت نوم واورو، موږ وایو چې خو په ژبه به ټول شیان څکل کېږي. سترګه حلاوت درکوي، غوږونه حلاوت درکوي، پزه حلاوت درکوي، خو د هر چی خپل احساس ده. د انوارات خدای نعمت عالم دا په دغه ظاهري سترګو باندې نه لیدل کېږي، دا د زړه په سترګو لیدل کېږي. او که کله الله مرتسم مجسم شکل کې ښکاره کړي بیا په دغه سترګو لیدل کېږي. حضرت موسی علیه نبی علیه السلام روان ده په لیارې باندې، په ونه کې د اور غوندې شی ولیده، انواراتو خو ربي کریم مجسم شکل کې ورته ولیده. وایي چې مجسم شو د په سترګو د ظاهره هم ولیدی شوه. نو چاته به داسې چې د انوارات په مجسم شکل باندې وویني، ورته خدای دې متعال ښکاره کړي. نو حلاوت حسي ده. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی چې مخکې موږ تاسو دغه په باب کې خبره کړو چې مولانا اسحاق او د شاه عبدالغني صاحب شاګرد ده، یو لوی صوفي او لوی بزرګ و. هغه وایي ماته د لمانځه په وخت کې د سجدې په حال کې داسې کیفیت پیدا شي چې لکه د الله تعالی سره چې زه مینه کوم، ساعت ورسره تېروم، محبت کوم. اوس د موږ د سجدې او دغه سجدې به څومره فرق وي. د معراج خلیفه صاحب د الله غرق رحمت کې وفات شو، موږ شاګرد وو. یو وخت کې راته ویلې وایي د سجدې په حال داسې کیفیت راته پیدا شي لکه ربي کریم چې په سترګو وینم د ډېره خوند نه وایي په دغه وډاشم زه یم چې د هډوکي په معده سره جدا شي، دومره خوند راته پیدا شي. نو حلاوت به محسوس کی هغه څوک ځای ته به وګورو چې دا په موږ کې شته که نه. حلاوت محسوسوي خو څوک یې محسوسوي چې دغه درې شرطونه په چا کې موجود وي. بس ودې ګوري دغه شی په موږ کې شته که نه شته. کوي او حلاوت نه وي ورته بیا خو العیاذ بالله تکذیب د حدیث رسول الله دی وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله دروغ ویلي دي چې هغه سبب نشته. نو سبب ته رتوب څنګه غواړي؟ دغه حلاوت حسي دا به هغه څوک درک کړي چې درې شیان په دې کې موجود دي. یو دا چې الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دته محبوب تر ما سوا دی الله او د رسول الله نه. فنا فی الله فنا فی الرسول، دا مقام ورته پیدا وي. د الله تعالی سره دومره محبت وي چې نه د ځان نه د مور و پلار نه د اولاد نه د ښځې نه د دنیا سره دومره محبت نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت وي چې نه د ځان نه د مور و پلار نه د اولاد نه د ښځې چې پرون کوم خبر کړو د هیڅ چا سره دومره محبت نه وي لکه د الله تعالی سره چې هغه مرکز اصلي د محبت ته. او دوم مظهر د صفاتو د خدای پاک چې رسول الله ده چې دغه محبت تر هر چا نه زیات شي. دوم د اولیاء مقام خپل د حدیث مبارک کې کومه ذاتی وسپیکر وکړو وان يحب المرء لا يحبه الا لله. بل دا چې د خدای پاک د دوستانو سره محبت د خدای د رضا لپاره کوي. وای دا د صلحاء او د اولیاء مقام ده. یو چا سره محبت د خپلوي په نسبت، د یو چا سره محبت د ښایست وجنه، د یو چا سره محبت د ښېګړو نه چې هغه احسانات ورسره کړي. پرون مو 5 قسمه محبتونه سلسله ذکر کړې وه، دا یو په دغه محبت کې نه ده داخل. موږ چې محبت د چا سره یا د خپلوي د وجه نه ده یا محبت د چا سره د هغه د احساناتو د وجه نه چې کومکونه را سره کوي یا محبت د یو چا سره د هغه د حسن د صورت د وجه نه، دا به منشه نه وي. دا به منشه نه وي. محبت د خدای د دوست سره خاص او خاص د خدای پاک په نسبت. ولې موږ تاسو ویلې چې د رسول الله سره محبت ولې ده چې مظهر د صفاتو د خدای پاک ده. خدا ولی الله مظهر د صفاتو د خدای پاک ده. فرق په دې کې ده چې تصوف لګوي ولی مظهر د ذل د صفات ده، نبی مظهر د عین صفات ده. ولی مظهر خرطبو کې فرق شو، مظهر د ذل د صفات ده او نبی چې د مظهر د عین صفات ده. خو نسبت واړه د الله تعالی شو، د الله د صفات مظهر د الله د صفات د ذل مظهر.
په یغ نسبت په محبت کې نه به رنگ ته ګوري، نه به قومیت ته ګوري، نه به دنیوي احساناتو ته ګوري، خاص د خدای د رضا لپاره. او دغه محبت چې کمال ته ورسیږي بیا دا مقام پیدا کیږي چې د سړي د کافر او د کفري اعمالو نه، د کفر او د کفري اعمالو نه دومره بد کیږي لکه اور ته چې څوک ورکش کوي. اصلا وای دا درې سره یو په بل باندې مرتب دي چې د چا سره د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت تام شو په زړه کې، دستي دیغه متعلقینو ته سرایت کوي. لکه دا بل باب کې بیا ذکر کوو چې دستي چې د چا سره د محبت تام شو دیغه متعلق سره خامخا د سرایت کوي چې د الله سره محبت راغی، د الله د ولی سره د محبت راځي، چې د رسول الله سره محبت راغی، د رسول الله د وارث سره به د محبت راځي. او چې دغه جانب محبت پوره شو، د خدای پاک سره محبت، د خدای د دښمن سره محبت هیڅ عقلان ممکن نه ده چې یو ځای شي. کفار د الله دښمنان دي. اوس نو دستي به د کفر نه بد راځي، نفرت به راځي. ولی الله تعالی ته کفر محبوب ده چې الله ته نه د محبوب، رسول الله ته نه د محبوب، ولی الله ته نه د محبوب، بلکې مبغوز دي. چې یو ته مبغوز دي تا ته به مبغوز ګرځي، چې الله ته محبوب ده هغه به تا ته محبوب ګرځي، چې الله ته مبغوز ده هغه به تا ته مبغوز ګرځي. او چې ایمان کامل شي، د الله او د رسول محبت کامل شي، د الله او د رسول په خبرو کې شک سړی ته نه پیدا کیږي. کفر موجب د جهنم ده کنه ده، په آخرت کې به ورته لویږي کنه. نو یو سنه د داسې یقین شي. موږ تاسو مخکې د ایمان په تعریف کې ویلي وو چې د ایمان هغه تصدیق ده، خو من حيث الاعتماد على الشارع، نه من حيث ادراک العقل چې ما عقلم دا ویي چې جهنم کې اور پستر ګوي نه الله ته خود نفرت کیږي. خو چې دا شارع درته ویل دي چې کوپر سبب دی اور ده، اوس باید تا ایمان دومره قوي وي چې د کوپر نه د داسې بد شي لکه عینه، د ګناه نه د داسې بد راشي لکه عینه د اور نه. ځکه خدای دی یقین ده چې الله ویل دي، رسول الله ویل دي چې د کوپر دی وجه نه جهنم ته ځي، نو بیا خو زم جهنم ته. اوس اول سورة فاتحه مبارکه ته چې موږ وګورو اهدنا الصراط المستقیم، د صراط المستقیم تشریح رب کریم را تکي صراط الذين انعمت عليهم، چې انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین دي. خو دستي حالت غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. دوايي چې چاته ډاکټر ورکي، یو دوايي ورکي بل پرهیز ورکي. صحت امید الته دغه مریض ته چې د ډاکټر په فرموده دوايي په یغه ترتیب وخوري، ورسره دغه پرهیز لحاظ وساتي. موږ تاسو حدیث نو ویلې یو میاشت روزه کې سړي ډیر نیک اعمال کړي، خو شیطان تړلی و. د الله د شیطان د ډیرو دسیسونه موږ ساتلی و، خو چې څنګه د اختر ورځ چې شیطان را خلاص شي، په اکثر خلکو د دې میاشتې ګټلی ثواب په یوه ورځ باندې وبایلي کنه دستي په کیمارو لګیا شي، په بدعملۍ باندې لګیا شي. نتیجه خو تابع د خاص ارزل ده چې 15 شپې د په مدرسه کې د طالب سره تیر کړي، په د 15 شپو کې لږ خوې اصلاح شوی و، شوق د طاعت او د عبادت پیدا شوی و، بیا لاړ 3 شپې 15 شپې د بیا د فساق سره تیر کړي. المرء على دين خليله، مرګري ته د چې دی سره شو خبر تاغه شی لاړ د لاس نه وته. شی حفاظت ضرور ده. اوس نو چې د کوپر نه د ګناو نه د ځان وساتو، د الله او د رسول او د اولیاء او د محبت په ځکه کې پیدا کو، بیا به نو د ایمان چې د خدای پاک حکم ده دیغه ایمان خوان به پیدا کی. لمونځ د الله حکم ده پیغه کې به خوان پیدا کی. ولې د معشوق خبرم سړی ته خوان ورکی، حتی د معشوق چاپیړم سړی ته خوان ورکی. دا مرګری په خپل منځو کې سره پوری وي، سره غورځي، سره په مالټو په مڼو باندې سره ولي، خو خپګان نه وي، خوشحالي وي. خو چې دښمن نفس د تندای درته تر کې پتا بد لګيږي، کما چې ګوت درولې کې د پتا بد لګيږي. نو چې انسان محبت وای تام شي، بیا د تکلیف په وخت کې هم د الله نه راضي وي.
ځکه دا تکلیف د خپل محبوب د طرف نه بولي بلکې وایي دلته لذت مجدد صاحب وایي په مصائبو کې لذت تر انعاماتو نه ډیر شي ولې په انعاماتو کې خو تا خپل نفسي خواهشات هم پوره کیږي چې په بدن دې جوړ ساتي په خېټه دې موړ ساتي په بدن دې پټ ساتي هلته خو به خود هم د الله تعالی سره محبت کوي ځکه خو هغه د نعمتونه یې خوري احسانات یې در باندې خو چې مرض یې در باندې راوستو باید دلته هم داسې په نظر وکړي چې دا د ما د محبوب د طرف نه ده چې محبوب د طرف نه شو نو ذاتي هېڅ مشکل نه جوړېږي باب علامة الإيمان حب الأنصار وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار دغه باب وای په واقع کې دیغه باب سره تعلق لري چې باب حب رسول الله صلی الله علیه وسلم من الایمان موږ مخکې رتبې ذکر کړې وې دي ایمان هغه کومه رتبه درجه ده د اسلام چې بل ته به ضرر نه رسوي تر هغه نه پورته د همدردۍ و چې نیکي به ورسره کوي تر هغه نه پورته د مساواتو چې د ځان غوندې به د ده ته هم هغه شی خوښوي چې ځان ته یې خوښوي تر هغه نه پورته ایثار و تر ځان نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت زیات کوي دا په مابین کې د جملې معترضې په شکل د دغه محبت یو نتیجه ذکر شوه ثمره ذکر شوه بیرته ترقی په الایثار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به محبت کې چې تر ځان نه محبت د ده سره به ډېر کې دومره به پسې ډېر کې چې دا یې خو څه کوي چې د ده سره تعلق د هغه سره به محبت کوي انصار مبارکین د حضرت پیغمبر علیه السلام نه تربرونه وه نه د وطن خلک وو خو دغو خلکو هغه قرباني د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوستی کې وکړه چې تقریبا دنیا کې مثال نشته پیغمبر علیه السلام سره وعده د نصرت وکړه په عقبه کې مهاجرین چې ورغله مالونه ورشریک کړه که نه کړه شریک مال څه کوي حتی صحابي بل ته پیشنهاد ونه کړو چې 2 ودونه مې دي او ویم ګوره په خوښ هم تشب کې چې کوم یو تا ته محبوب و زه به هغه طلاقه کړم چې عیدی تېره شي ته نکاح ورسره وکړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر د ټولې دنیا بدۍ ته غاړه کېښوه د ټولې دنیا کفارو بدۍ ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په سر باندې غاړه کېښوه او موږ تاسو ویلې چې ډیر شهیدان په انصارو کې شوي دي بیر معونه کې 80 نفر شهیدان شو احد کې شهیدان شو په د مسلمة الکذاب په واقعه کې شهیدان شو دا دومره قربانۍ چې ورکړې د دغه قربانۍ په نتیجه کې د الله په نزد دومره مقام پیدا کړ چې اوس د دې سره محبت د ایمان علامه ده د دې سره بغض بیا الله ته دومره دی ګران دي چې څوک د دې سره بغض کوي دا د منافقت او د کفر علامه ده سند په لحاظ باندې بیا څه خاص خبره نشته کې ټول ثقه دي حضرت انس رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام ویل دی آیت الایمان علامه دی ایمان حب الانصار محبت انصار مبارکین ده انصار مخکې په بنو قیلہ سره مسما کېده اوس خزرج دا چې راغلی و د یمن د لوري نه د مور په نسبت باندې نسبت یې غته کې د قیلہ مور و لویه غټه انا چې تیر شوی بینو قیلہ خدغه لقب د انصاریت الته ورشو چې عقبه کې بیعت پیغمبر علی السلام سره په نصرت باندې وکړه چې موږ به د تا حفاظت کوو د هغه دښمنانو نه چې د ځان او د خپل ناموس حفاظت کوو په مدینه منوره کې به د تا نصرت کوو دغه انصار مبارکینو سره محبت په کوم حیثیت علامه د ایمان ده او د دې سره بغض په کوم حیثیت علامه د منافقت ده یو څوک د انصاری صحابي سره دوستی لري د دوستی په نسبت محبت ورسره کوي یو چاته یو انصاری مال ورکړی د احسان دی وجنه محبت ورسره کوي دا معنی نه د مراد ځکه مخکې الحب فی الله لله کې خبره کړې وه په دغه حیثیت باندې محبت ورسره لري چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت کړی ده دغه حیثیت باندې د سره محبت علامه دی ایمان ده
او په دغه حیثیت خدای نه خواسته چې څوک بد یې شي انصار د دغه وجې نه بد یې شي چې ولې د رسول الله نصرت کړی ولې د ته پناه ورکړې په دغه حیثیت دا د ده سره دښمني د دوی سره دا په واقع کې د رسول الله سره صلی الله علیه وسلم سره دښمني ده. موږ تاسو د جمعې په خطبو کې هره جمعه ویل کېږي الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. مجموعه ټول صحابه نبی علیہ السلام یې ګوره ډیر احتیاط پکې چې هدف دې خبرو ونه ګرځوي په دې کې غیبتونه کوي. بیا څوک چې د دې سره محبت کوي دغه انسان په واقع کې د ما سره محبت ته ځکه د ما د شاګرد سره محبت کوي او څوک چې د دې سره دښمني کوي دغه انسان په واقع کې د ما سره دښمني ده ځکه د ما د شاګرد سره دښمني کوي. راجع بیرته د شارع دوستي او د شارع دښمني ته شو کنه شو. اوس نو که په بل حیثیت څوک بغض ورسره کوي شخصي د صحابي انصاري د چا سره جنگ راغی په هغه حیثیت باندې بغض ورسره کوي دا علامه د منافقت نه ده. حضرت معاویه کرم الله رضی الله تعالی عنہ حضرت علی کرم الله وجهه د دوه په منځ کې مشاجرات راغله څو مرګري دي حضرت علی صاحب نورم په مهاجرو کې ولکه حضرت زبیر دا د دوه د حضرت معاویه سره ډیر انصار وو د دغه ډلو چې دیغ سره مخالفت راغی په دغه حیثیت راغی چې ولې د نبی رسول الله نصرت کړی خو یو اجتهادي مسله وه په هغه اجتهادي مسلې په لحاظ باندې نزاع راغله. د دغې وجې نه کله چې د دغه دوو ډلو د مسلمانانو په خپل منځ کې څه اختلافات راغله رومیانو د اختلاف د مسلمانانو نه ګټه اخیسته. د روم سرحد خو مخکې موږ تاسو ویلو چې تر شام را رسېدلی و او د حضرت عمر صاحب په دور کې خو بیرته قسطنطنیې ته رسولی و دوی بیرته دغه خپلو وطنو نیول شروع کړه فوجونه یې رامخته کړه چې ای مسلمانانو نه بیرته دا ځایونه ونیسي ځکه په هغه ځای کې حکومت حضرت معاویه رضی الله عنه و. حضرت معاویه صاحب د حضرت علی صاحب سره په مشاجراتو کې راغی دوی فرصت وباله چې بس مسلمانانو خپل منځ کې اختلاف جوړ شو نو موږ به اوس موقع ویو. حضرت معاویه صاحب چې خبر شو آل ورولېږه وایي ګوره په ځای ودرېږه کنې زه د اکا زوی حضرت علی کرم الله وجهه بیرته به خپل منځي اختلاف پرېږدو د اسلام او د کفر په بنیاد به تا ته یو کېږو او قسطنطنیه او اټلی به هم ټول درنه نیسو. شخصي عداوت یې نه و خو مسله کې خبره وه. نو حب د انصارو په دغه حیثیت چې دی انصار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا علامه د منافقت ده. بغض د انصارو په دغه حیثیت چې دی انصار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په دغه وجه دلته بیا علامه د منافقت ویل کېږي. اوس سوال دا واردېږي چې امام بخاري خو بیان د شعبو د ایمان کوي او دی شعب د ایمان په ایمان کې داخل بولي دغه باب په څه مناسبت په دغه بحث کې راوړ. حب د انصارو علامه د ایمان ده علامه د شیخ خارج من الشیوی. حب د انصار دا علامه د ایمان ده دا خو شعبه د ایمان نه ده دا خو اجزا د ایمان ذکر کوي په ایمان کې ترکیب ثابتې ایمان کې زیادت او نقصان ثابتې نو دغه مختلف جوابونه دي. اسانه جوابونه یا ده دا علامه دلته ذکر کړه تنبیه ده په دې باندې چې دا ایمان چې کوم عبارت د تصدیق قلبی نه دا انسان تصدیق په موږ څه وخت پیژنو چې رښتیا دا صادق ده په دغه دعوه کې چې ما په مؤمن به امور باندې تصدیق ده کنه یو علامه باید په خارج کې موجوده وي. تش په دعوه د تصدیق نه خلاصيږي. نو سړی چې پنځه وخت لمونځ نه کوي روژه نه نیسي زکات نه ورکوي حج نه کوي دا شاعر د اسلام نه کوي خلک په د مسلمان په ځای څه کوي د دا بله ډلې ګمان کوي که نه کوي. نو دلته دا چې باید ایمان آثار په ظاهر هم ولري دا علامه ده. نن 1443 کاله مخکې انصار مبارکین تیر شوي دي
صحابه مبارکین تیر شوي دي خو که په چا کې ایمان وي د ایمان د تصدیق علامه به دا وي چې د صحابه مبارکینو نوم چې اخلي د نامه د اخیستلو نه به د زړه محبت معلومیږي چې رښتیا محبت سره لري رضی الله تعالی عنه. او که اوس داسې لهجه استعمالوي چې د صحابه مبارکینو بې ادبي تر معلومیږي چې په دا ډلو کې دغسې ډلې شته دا مبتدعين چې دعوه د ایمان لري روافضو دا شان اصحابو په باب کې څنګه الفاظ استعمالي موږ تاسو دی یو د کوپر په باب کې مخکې خبره ونه کړه نو یو علامه باید ولري. او یا دوم جواب دا چې علامه د شی تابع د شی وي. امام بخاری په یو لطیف انداز خپل مدعا ثابتي حرارت تابع د اور ده خو اوس وګورو دا کثرت حرارت قلت حرارت چې دا ګرمایش کله تر ډیرو رسیږي کله دلته نږدې ځای پورې رسیږي دا د څه وجه نه ده خو په اور کې خبره ده که اور ډیر و حرارت تر ډیره ده که اور کم و حرارت تر کمه ده. اوس د حرارت تابع ده د اور علامه ده د اور خو دغه علامې نه د اور کثرت و قلت معلوم شو زیادت و نقصان معلوم شو د علامې نه زیادت و نقصان معلوم شو چې حرارت کم و نو دا علامه د دې شو چې اور کم ده چې حرارت زیات و علامه د دې ده چې اور زیات ده. ایمان زیادت و نقصان مدعا ده د بخاري ثابتي خو که دغه ایمان کې دا تصدیق او دا شعب د ایمان قوي و بیا به علامه دا وي چې ما درته ویل 1400 کاله مخکې خلکو سره به د محبت وي. او که داسې و چې دغه ضعیف کېده بیا به دغه وخت څه کوي هغه د تابعینو وخت ورنږدې خوارج و معتزله پیدا شو روافض پیدا شو په هغه نږدې وخت کې د صحابه سره دښمني کړه. نو علامه د شی تابع د شی وي خو معرفه د شي لپاره مدعا په ثابتېږي د علامې د کثرت او د قلت نه عین د ذل علامې قلت او کثرت معلومیږي زیادت او نقصان تر معلومیږي. او د دې دا معنا نه ده چې کدا علامه موجوده و نو ایمان شته که علامه نه موجوده نو اصل ایمان ختمیږي هغه نه. اعتراض و انعکاس د دواړو طرفونو نشته که حب د انصارو موجود و دا علامه ده د ایمان خو کله علامه نه وي اما ذل علامه وجود لري اصل ایمان ختمیږي نه. څومره چې محبت کې کمزوري راغله د محبت کمزوري دی وجه نه خو فسق ثابتېږي کفر نه ثابتېږي. به هر تقدیر د امام بخاری مدعا ده چې ایمان مرکب ده قابل لپاره د زیادت او د نقصان ده. ایمان مختلف شعبې لري طاعات نیک عملي ګټې لري په ایمان کې قوت او کمال پیدا کوي ګناوې مضر دي په ایمان کې نقصان پیدا کوي رد په مرجئه باندې عین حال کې رد په معتزله او خوارجم ده. د ایمان کمال د شعب باندې راځي خو د ایمان نقصان نه پیانه په نقصان دغه شعب راځي. دا چې علامه یا پاوت المنز د قضا شو د سند چې لار اصلي ایمان لار ختم شو لکه معتزله او خوارج وي امرت په خوارج او معتزله او هم رات په مرجئه باندې اما په احناف نه ده ځکه ایمان کامل احناف مې ونه کامل هغه ده چې لاندې ریښې مروغي تنه مروغي شاخونه مروغي میوام ولري کني تنزيل ناقص په منزله د معدوم امام سیبم کې شجره بلا ثمر چې میوه نه لري د ایمان علم چې عمل نه دسه د لکه شجره بلا ثمر چې غونه ته څوک ونه نه ویي باب بس ده.